د طالبانو مشر له مولانا فضل الرحمن سره کندهار کې کتلي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. بي بي سي پښتو ویبپاڼې ته رسېدلي معلومات ښایي چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره کتلي دي. په کندهار کې یوې سرچینې د بي بي سي خبریال حفظ الله معروف ته ویلي مولانا فضل الرحمن د همدې کتنې لپاره تیره چهارشنبې کندهار ته تللی و. د طالبانو حکومت یوې بلې مهمې سرچینې هم تایید کړي چې د طالبانو مشر له مولانا فضل الرحمن سره په کندهار کې کتلي دي. د دې کتنې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې بحثونه پر څه شوي دي، خو کابل ته د مولانا سفر مخکې نوموړي ویلي چې غواړي د پاکستان د حکومت پیغام طالب مشرانو ته ورسوي. د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې خپله هم ډیر وخت په کندهار کې وي وویل په دې اړه څه نشم ویلی. دا به په ښکاره دویم بهرنی مشر وي چې د طالبانو له مشر سره وګوري. مخکې داسې ریپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي دا کتنه ونه شي. مولانا فضل الرحمن د تیر یکشنبې په ورځ د یوې پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی و. په بلخ کې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بي بي سي ته وویل د بلخ د والي یوسف وفا په منځګړیتوب د دغې ناستې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ښاغلی وفا د طالبانو مشر تابع ته نږدې کس بلل کیږي. له بلخ مخکې د کندهار والي و. د دغې سرچینې په وینا په دغه ناسته کې د مولانا ترڅنګ مولوي ادریس چې د پاکستاني پلاوي غړی هم په دغه ناسته کې برخه لري. د طالبانو حکومت او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند تر دې مهاله د دې کتنې په اړه رسمي ډول څه نه دي ویلي.